د کندهار د میوند ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ له لوري د میوند په بازار کې هغه موانع او دوکانونه لرې سول چې د بازار د بېنظمۍ لارې بندېدو او نورو ستونزو لامل سوی و. دا بازار د کندهار هرات پر لویه لار ودان دی او ډېر کله بار وړونکي او نور موټرونه د همدې موانعو له امله ځنډېدل. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي د مزار شریف ښار په تبیان مرکز کې د چاودنې پر مهال د دې مرکز یو ساتونکی وژل سوی او 15 خبریالانو ترڅنګ 3 ماشومان چې ټول 8 کسان کېږي ټپیان سوي دي. ښاغلي ټکور پر ټویټر زیاته کړې دغه پیښه نن شنبه سهار مهال د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې اړوند تبیان کلتوري مرکز کې چې اهل تشیع پورې اړوند دی د ځای پر ځای سوي ماین د چاودنې له امله رامنځته سوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویان په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د پیښې ځای ته امنیتي ځواکونه رسېدلي وه. د ټرافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل سر له نن شنبې څخه د یوې کلي ښی لاس موټرو د سات پروسه د هېواد په ټولو ولایتونو کې پیل سوه او دا لړۍ به 3 میاشتې دوام وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نن شنبه له یوه خصوصي شرکت سره د کندهار ولایت د شورندام سیمنټو پروژې تړون لاسلیک کړ. یاد وزارت پر ټویټر لیکي دغه پروژه د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو پانګونې سره د اکتشاف استخراج او پروسس په پړاو کې د چې کلنۍ تولید شاوخوا 1 میلیون ټنو سیمنټو ته رسیږي او همداراز 15,000 کسانو ته به پکې مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابریږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي واشنګټن د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي وسلې په افغانستان کې پرېښودې چې دا یوه تېروتنه وه. مایک پامپیو زیاتوي د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له افغانستانه د وتلو غوښتونکی و خو په وینا یې دوی غوښتل چې د خپل هېواد د سرتیرو او هغو خدمتونو ته چې په افغانستان کې په 12 لسیزو کې ترسره کړي درناوی وسي.